زموږ د معاشرې هغه بعض انسانان چې نوي په پیشن اخته سوي او ځان ته یو قسم د ماډرن لقب هم ورکوي، ځان ته پیشنیان هم وایي. دغه د ځان دپاره دی دا هم پیشن بولي چې خپلې ښځې ته غټ موبایل ورکړه، خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې مېرمنې ته غټ موبایل ورکړه او هغې ته بیا پکې ټیک ټاک هم فعاله کړي، فیسبوک هم ورته پکې فعاله کړي، بیا پر واټساپ باندې میسیجان هم کړي. هغې ته چې وایي چې د الله بنده دا خو ته خپله زهر ورکوې، خپل ځان ته هم په خپله زهر ورکوې. د دې نتیجې بیا تا ته ګورې د یو قسم استهزاءن مذاقن در باندې وخاندي، هم درته وایي چې زمانه چیرې ده، انسانان چیرې ولاړه، د زمانې تقاضا څه ده، خلک اسمانو ته وختل، ته در اوسه خپلې ښځې ته غټ موبایل هم نه پرېږدې. همدغه د پیشن وجه ده، همدغه د ماډرنتوب وجه ده، همدغه د فخر او د افتخار وجه ده چې ته دا د ځان دپاره فخر بولې، دا د ځان دپاره پیشن بولې چې زما ښځه دې غټ ټلیفون ولري، زما ښځه دې په موبایل کې ټیک ټاک ولري، هغې دې فیسبوک فعاله کړي، هغې دې زما سره په واټساپ باندې میسیجان کړي. دغه هم ستا د عزت او ستا د وقار د ختمېدو لویه ذریعه هم دغه وجه ده. څونه عزتمنې کورنۍ، څونه باوقاره خانداني خلک په دې سره بې عزته سول، بې وقاره سول، ان تر دې چې کلي یې پرېښول. موږ تاسو د یوې محلې خلک، که د یوې علاقې نه یو هم یو، د یوه رسم د یوه رواج خلک یو. زما او ستا په دغه علاقه کې چې ټلیفونونه زیات شوي دي، څونه انسانان د کوره تښتېدلي دي، د پلانکي حاجي صاحب لور غورځېدلې ده، د پلانکي کاکا لور غورځېدلې ده، ان تر دې چې دا ملا هم اورېدلي دي چې بچو والا ښځه غورځېدلې ده، خاوند لري، دا د کوره غورځېدلې ده. دا خو د دې ټیک ټاک برکت ده، دا خو د دې فیسبوک وجه ده، دا د دې واټساپ وجه ده. ته که هر څومره په دې پابندي ولګې، دا ښځه خو ناقص العقل ده. هغه چې کله یو څوک ده ته مسیجان راواسي، دوې درې خبرې د عشق مجازي او د مینې خبرې ورته وکړي، ستاسې ناټ ماتېږي، د هغې سره رابطې زیاتېږي. ته که غواړې چې زما خور دې په امن کې، زما د لور حجاب دې په امن کې، زما د مېرمنې عزت دې په امن کې، د دې غټه لویه وجه دا ده، غټ علت یې دا دی چې د هغوی نه موبایل واخله. که ډېر په کور کې ضرورت وي، یو ساده موبایل کور ته کښېږده. تاسو وګورئ د هغه مېرمنې سره چې غټ موبایل دا استعمالوي، موږ تاسو وینو په موبایل کې، په موټر کې ناستې د خلک د دومره انسانان ګوري دې موبایل را ایستلی، کیمرې باندې ویډیو وکړي. دا د چا نه ورڅه اخلي، دا خو زما د ورور یو خور ده، د هغې لور به خو زما لور زما خور بلل کېږي. ولې موږ په خپل ځان په هلاکت کې اچو؟ ولې موږ په خپل عزتونه لیلاموو؟ دغه د سوشل میډیا د وجې، دغه د ټیک ټاک د وجې، دغه فیسبوک او یوټیوب په وجې باندې زموږ څومره عزتمن خلک بې عزته شول. تاسو وګورئ دا ټیک ټاک تعقیب کړئ، هغه پښتانه، هغه غیرتمن، هغه باوقاره، هغه عزتمن خلک د هغې لوڼې نن پر ټیک ټاک باندې راځي، په کوم انداز خبرې کوي، څومره فحاشي خپروي. د دې لویه وجه څه شته؟ دا هغه اول تساهل دی چې تا پر دې رحم بلی چې زه به دې ته یو ټلیفون ورکړم، ګوړی به ساعت په تېرې، هغه نتیجه دا راوته چې اوس تا د خپل کنټرول هم ووتل. اوس که د چا سره غورځي، که د چا سره اړیکې کوي نیسي، که د عشق مجازي په نامه باندې عشق کوي، هغه خبرې ورته کوي، د عشق مجازي په نامه باندې د کوره وغورځېد، عیب یې هم نه بولي، وایي زه خو په خپل مینه غورځېدلی. دا ستا د لنګوټې څه خیال ساتي، دا ستا د عزت څه خیال ساتي، دا ستا د قوم څه خیال ساتي، دا ستا د اسلام د کلتور څه خیال ساتي. دا بعض بې غیرته نارینه خو بیا ورسره کار او دنده یې د هغه ده، دا بې وجدانه خلک نه، دا کار روزګار او کاروبار نه لري، بس د دې روزګار او کاروبار د هغه دی چې د دې نه ښځې سره ناوړه رابطه جوړه کړي، دې سره جوړ کړه. دغه حیاداره زنانه بې حیا که، دا باپرده زنانه بې پردې که، دې ته د مینې خبرې کوه، دې ته د پیار خبرې کوه، د عشق مجازي خبرې کوه. ښځه خوارکۍ خو ناقص العقل ده، هغه چې وایي د هغه دې پیدا مې کړي، هغه دا خبیث په دې ښځو باندې بازۍ کوي، د دې عزت لیلاموي، دا د عزت غل دی، دا د انسان
او د مکمل قوم د خاندان لوی دشمن دغه خبیث دی دغه ونیسئ یوه د ځان سره ګرځي څه یې بې عزته کړل ښه یې بربنډه کړل ښه یې خپل کار ځینې واخیستې هغه وغورځي بیا د بلې سره رابطې جوړ کړي د دې یو لامل غټ ټلیفون دی موږ تاسو وینو دا بل ورځ تاسو نه ولیدل د 5 کوچنیانو مور هم غورځېدلې ده د یو چا سره استغفر الله لا به څه وینو د دې لامل خو وګوره بابا ته په خپل ځان کې دا فکر وکړه چې دا د پلانکي لور دې ته څه مجبوره شول هغه ځای خو به زه اوس لا بند کړم هغه لاره د اوبو خو به اوس زه لا پنډونو روان شوم چې خدای نه خسته دا اوبه زما کور ته راننوځي چیرې چې موبایل فایدې بیانوي دا بعض کسان ته لا اوس همداسې دا اوس به کیدای شي بعض خلک ما ته به ډېر پکار چې خلک چې لاړ ته اوس د موبایل تاوانونه بیانوي تاسو ورسي پر حق باندې سترګې مه پټوئ سیدې په خدای قسم وي چېرته چې ښځه غورځېدلې ده چیرې چې ښځه د نامحرم سره رابطه جوړه کړې چیرې چې ښځه ځان بربنډه کړې چې ټیک ټاک ته راوتلې ده چیرې چې ښځه د دوبۍ د خبیثانو سره په رابطو کې د دغه ټیک ټاکرانو سره یو پښتنه ښځه هلته یو بې حیا بې وجدانه بې غیرته بې ضمیره انسان دی هغه د دې سره لایو راځي او د دې عزت بربنډوي د دې عزت تباه کوي دی خو نه شرمېږي دی خو ذاتاً بې غیرته دی که دغه عزتمنه کورنۍ دا غیرت د دې انسانان دا ټول برباد کړي د دې وجه څه شته دا ټلیفون دی که نه د خدای دپاره که وغواړو موږ چې خپل عزت خوندي کو خپل ناموس خوندي کو خپل ابرو خوندي کو د خپل لور عزت خوندي کو د خپل میرمنې عزت خوندي کو د هغوی پرده او حیا او پاکدامني خوندي کو د هغې یو حل لار دا دی د خدای دپاره دغه غټ ټلیفون ځینې ټول کړي که ډېر ضرورت یې د کوچنی ټلیفون ورکړه تاسو وګورئ کله کله زه راځم په موټر کې دا 2 ریډیو وي لکه په یوه چې کې نو هغه یوه ریډیو سټارټ یا بله ونیسي په هغه کې دا زنانې د ښځې دغه د ریډیو والا سره رابطې کوي او په کوم انداز ورسره لګیایي کله د بایي په نامه ورته وایي در ټولو غټ درواغ دا دی چې یو څوک چاته په خور ووایي نامحرمه یي چې ته زما خور یې دا د غلطو اړیکو غټ مرکز دغه ځای څه شروع کېږي یا هغه ورته په ورور وایي موږ تاسو د یوې معاشرې خلک یو د خدای دپاره دا عزت نور مه لیلاموئ دا نور خوندي کوي د دې دپاره فلانونه جوړ کړي په کور کې سره کښېني دا خپلې مېرمنې ته اطمینان ورکړه دا خپلې لورکۍ ته اطمینان ورکړه هغوی ته دا ووایه چې ته که نه زه پر تا غلط ګمان نه کوم نور خبیثان دې نه پرېږدي نور دې نه پرېږدي او که چیرې بیا هم وي نو بیا داسې سیسټم ورته جوړ کړه چې ټول خاصه نور بلاک یې یوازې ستا ورځې رابطه وي دا به بیا ستا عزت خوندي ستا ابرو به خوندي که نه چیرې چې موږ وینو ګرده مشکلات د اشي سره راځېږي د ګرده مشکلات چې دی هغه د دغه شي څخه پیدا کېږي یو ښځه چې د خپل اولاد مینه پرېږدي اولاد لري 15 اولاد لري هغه پرېږدي په یو عشق مجازي باندې ګوره هغه څه په ورغوي باندې د کشمیر مسله ورته حل کړې 10 ورځې ما بعد پر دې باندې ځمکه تنګه شي هغه خبیث هم لاس ځینې واخلي دا د هغسې پر ډاګ بې عزته پرېږدي دا زنانې څومره بې عقله دي چې هغه په تا ساتیری کوي هغه ستا د عزت لیلاموي ستا د 15 منټو د 10 منټو په تا باندې خوندونه اخلي هغه ستا سره رابطې کوي په دې باندې په تا باندې خرچې کوي بیا چې کله هم ځکه په تنګه شوه ستا سره خپل خواهشات پوره کړله تا ته یې هغه د درواغ وعدې درواغ وکړلې او ښکاره یې هم کړلې بیا تاسو ولاړ سي ټلیفون باندې تا پر هغه میدان پرېږدي نو باره به خود قوم ته چې را روان یې هغه بیا څه کم اقدام نه وکړي الله دپاره نور اسلام الحمدلله موږ مسلمانان یو خپل خوندو مندو ته وایم د الله په خاطر باندې که دې په دنیا کې عزت خوندي کړي پرده دې خوندي کړي د دنیا ژوند ډېر عرضي دی دا تېرېږي والله د قیامت په ورځ د جنت حور ستا و ښایسته د دغه عزت و د پردې و د حجاب په خاطر باندې هغه به هېڅ هم نه معلومېږي تا ته دومره ښایست به الله تا ته درکړي په دې باندې بیا یو وخت زه بحث کوم
چې هغه ښځې چې باحیا وي، هغه ښځې چې د نامحرم سره لیدلې نه، د قیامت په ورځ چې الله جل جلاله هغوی ته د جنت فیصله وکړي، بیا په جنت کې د هغه ښځو ښایستو منقبت هغه په کم خیال باندې جلا خبرې دي. هغه لږ خیال وکړي، لږ د خپل عزت خیال وساتئ، لږ د حجاب خیال وساتئ، لږ د قوم د پلار د ژیرې او د لنګوټې خیال وساتئ.